अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د اتومات سرکټ پر رابطه باندې دا چې په دې کې دوه عدد ټایمر لګیدلی وي چې د ټایمر په واسطه باندې دوه منبع په اتومات ډول باندې اپ آن کیږي کدا منبع 3 فیز یا سنگل فیز موټر وي او یا دوستانو دا بلپونه او راډونه وي چې تاسو غواړئ دا د ساتونو یا ملټونو او یا سکندونو لپاره په اتومات ډول باندې دا اپ او آن کوي یعنی بن او لګوي او یا غواړي موټر پر ریورس او فارورډ ډور باندې وچلوي نو د دې اتومات سرکټ د وایرینګ کنیکشن او ډایګرام په واسطه باندې تاسو کولای شئ دغه سیستم فعال کړئ نو دوستانو راځو د دې اتومات سرکټ وایرینګ کنیکشن او ډایګرام ته د دې برېښنايي اتومات سرکټ لپاره موږ ضرورت لرو څو برېښنايي مهم وسایل ته چې عبارت دي اول دو عدد اتفینه ټایمر ته چې په 220 ولټ باندې کار او فعالیت اجرا کوي دوهم یو عدد د 2 پوله ام سی بی بریکر ته چې په 216 ولټ باندې کار او فعالیت اجرا کوي دریم یو عدد اف او ان سویچ ته او دو عدد انډیکیټر لیټونو ته نو دوستانو راځو ډایګرام وایرینګ او کنیکشن طریقې ته اول 216 ولټ اے سی پاور سپلای چې فاز او نیوټرل دی د 2 پوله ام سی بی د انپوټ دو پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو دوهم د 2 پوله ام سی بی بریکر څخه د آوټپوټ د نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د دواړو انډیکیټ لیټونو د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو هم د دواړو ټیمر ریلو د بیزونو د دوهم پینټونو سره چې د کویل پینټونه دي نیوټرل ویر نصب او کنیکشن کوو دریم د 2 پوله ام سی بی بریکر د فاز اوټ پینټ څخه فاز ویر د اپ او آن سویچ د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو څلورم د سلیکټر سویچ د آوټپوټ پینټ څخه فاز ویر د اول ټیمر د بیس د اول پینټ سره چې کامن پینټ دی نصب او کنیکشن کوو پنځم د اول ټیمر د بیس د څلورم پینټ څخه چې دا د اول پوینټ سره نارمل کلوز پینټ دی د دې څخه فاز ویر د دویم ټیمر د اوم پینټ سره چې دا د کویل پینټ دی د دې سره نصب او کنیکشن کوو دلته دا په یاد ولرئ چې د ریلې د بیز اول او اوم پینټونه دا د کویل پینټونه دي تاسو کولای شئ دغه دواړو طرفونو ته فاز او نیوټرل بدلولای را بدلولای شئ شپږم د دوهم ټایمر ریلې د بیز د اوم پینټ څخه فاز ویر اتم پینټ چې دا کامن پینټ دی د دویم بیز او د دې سره د دې بیس پنځم پوینټ دا نارمل کلوز دی د دې نصب او کنیکشن کیږي اوم د دویم ټیمر د بیس د پنځم پوینټ څخه فاز ویر شین انډیکیټ لایټ د دوهم پوینټ سره نصب او کنیکشن کیږي اتم د اول ټیمر د بیس د اوم پوینټ څخه فاز ویر د دوم ټیمر د بیس د شپږم پوینټ سره نصب او کنیکشن کیږي نهم د اول ټیمر د اوم پوینټ څخه فاز ویر د اول ټیمر د بیس د اتم پوینټ سره نصب او کنیکشن کیږي لسم د اول ټیمر د بیس د پنځم پینټ څخه فاز ویر د سور انډیکیټ لیټ د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کیږي دوستانو دا زمونږ د اتومات سرکټ وایرینګ کنیکشن او ډایګرام دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم